خوشطبی به پیغمبرانو کوله کنه. نو ما ورته وی چې او کله کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې بم بعض اوقات د خوشطبی موقع پیښه شوه. یو بوډای ښځه راله، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، یا رسول الله داسې یو شی راته وښایه چې زه پې جنت ته لاړه شم. حضور صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بوډای ښځې به جنت ته نه ځي. نو هغه ډېره خفه شوه، وی زه به څه کومه؟ ویل هر څه چې کوې خو زړې ښځې به جنت ته نه ځي. نو ټول صحابه مسکی شو چې دا ښځه ښه دغه شوه، پریشان حاله شوه. نو آخر کې ورته حضور فرمایي چې د الله بندې چې ته داسې زړه جنت ته لاړه شې نو ته به د جنت په خوند څه پوهېږي؟ وی نو بیا به زه څه کومه؟ وی تا چې الله جنت ته ننباسي نو دا 13 کالو جینۍ بدي کی. هر یو جنتی عمر چې دی اب دا 13 کالو، دا 13 کالو عمر چې دی عزیزانو هغه ډېر د خوند عمري. نو بوډای ډېره خوشحاله شوه او لاړه. نو کله کله به خوشطبی د حضرت انبیاء په مجلس کې کېده. سلیمان علیہ السلام او د بلقیس بیان چې دی کله کله به سلیمان علیہ السلام هم خوشطبی کول. دا هدهد مارغه چې څو وخت کې د سلیمان خبر وړو بلقیس ته او دا لین سایټ شو بالکل. نو هدهد مارغه سلیمان علیہ السلام ته چې زه ستا د ټول حکومت ته دعوت کوم. نو هغه ورته وی چې ټول نظام حکومت ته دعوت کول؟ ویلاو جی ویل کم ځای کې کې؟ ویل د سمندر په غاړه کوم. سلیمان علیہ السلام فرمایل چې هلکه راځئ نن د هدهد دعوت ته. سمندر غاړې ته ټول نظام سلیمان بوتلو او بیا پاس په هوا کې والوتو او یو ملخ یې ونیو. ملخ پیژنئ؟ ملخ یې ونیو او هغه د سمندر ته راوغورځولو. ویلې جی دا ملخ غوښه ده او دا سمندر چې دی دا ښوروا ده. نو دې قوم ته دې ووایه چې که چاته تیکه ونه رسي نو دا ښوروا یې وڅکئ. ان فاتک اللحم فاشرب المرقه، که چاته تیکه ونه رسي نو دا ښوروا یې وڅکئ. سلیمان علیہ السلام وخندل او ټول قوم په ډېر خوند سره دا شی محسوس کړ. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې خوشطبي به د انبیاو په مجلس کې هم کېده. سلیمان علیہ السلام استاد دا وایي چې ملخ حلال دی. دا یاد لرئ چې 2 څیزونه بغیر د حلالولو نه حلال دي، یو مهی او یو ملخ. دې ته د حلالولو ضرورت نشته. مهی چې اوبو نه راوباسي څوک یې حلالوي نه، خو بس چې ساتي وځي هغه حلال دی، خوراک یې جایز دی. دغسې ملخ هم دی. اوس دا ولې بیا حلالولو دواړه جایز دي؟ نو دا بیا چانه پوښتنه وکړي. سلیمان علیہ السلام دعوت چې بلقیس ته ورکړی نو هغه تاسو ته پته وه چې د دې چې الله تعالو علی واتونی مسلمین، تراشه او مسلمانه شه. بلقیس چې څه وخت کې خپلو جرنیلانو سره صلاح وکړه نو هغې خو ورته وویل چې مونږ جنګ کوو، ځکه چې د جرنیلانو یا د فوج بل شی خو دماغ کې نه وي که نه. اگر چې زمونږ د دې ملک فوج ډېر ښه دی، که د جنګ نه سوای ورته ویلي چې د کوڅو کې ګرځئ او دا فارمونه ډکوئ، نو غریبان ګرځي او بیگ ورسره یو د کورونو کې فارمونه. او په خدای باور وکړه که دا خلک پې پوهېږي نه چې د فارم کې څه ولیکم دی، نو اول په کار دا و چې د ملک ته ټریننګ سکول جوړ کړی و او دا فارمونه یې پکې د طالبانو په شکل کې پې زده کړی وی. نو هله به پې باندې خلق پیدا څوک پې پوهېږي نه، کوټې دې څو دي او بچي دې څو دي او دسمات یې څو ځله کې د ورځې.
ड्राइविंग लाइसेंस तक नشता नंबर اشتک نشتا پلان اشتک نشتا ته هغه ورځ اخبار والا ما ته ټلیفون وکړو وی چې د دې متعلق د ست اثر دی نو ما یو ټکی درته کوم یو کوچای ته خزراله ویل مبارک شه ویل ولی ویل آباد ملک شه نو کوچای په ځان راکېخ ویل خور قیامت شو وی چې ولی وی سړی ټول خلاص شو چې د ما با ملک سړی اډو پاتې نشو نو د عمل ټول ټیپر شو او سکون شو خلقم په خېټه ماړه شو پروزګارم شو نظام زندگیم ټیک شو قتل و غارتم ټیک شو بم دماکیم ختم شوی ارڅ سیټ شو اوس یو خانشماری پاتې دا چې هغه دی وش دا سهال خدا قوم ز پیجنم اوس د ملک ته ضرورت د څه شي دی د دې ملک حال څه دی د ملک روزګار وګوره د قوم بچی وګوره د ملک ته ضرورت د څه شي دی اوس بلدیاتی الیکشن کوي په بلدیاتو الیکشن به وګورئ چې څومره کروڑه روپۍ به لګي په دې خانه شماري وګورئ چې څومره لکه کروڑونه روپۍ لګي هر یو کار هر یو فیصله د ملک داسې ده چې د قوم او د ملک د بیخکندۍ فیصلې دغه له تکړی دماکه وشي په ریل ګاډي کې نه مړ شو 70 زخمیان شو دماکه شي په جمعات کې دومره مړ شو دومره زخمیان شو دماکه شي یو بیان پر راشي چې ادي تسوي دهشتګردوں کو تختیدار تک پہنچا دیں کلونه وشو چې ستا په ملک کې دماکي کیږي کلونه وشو یو سره تاسو کتو چې تختیدار ته وخی جوړو یو سره تختیدار ته چې خېدی پاږي کیسونه نه چلی کیسونه نه چلی په سعودي عرب کې زوما قانون دیتا وای بیت الله شریف طواف هم کولو او بټوا پرتا ولاندې یو مولا ورته داسې لاس کو خو چې لاس کو ورته پاس نه چې د پولیس والاو ونیو چې روچت کې وداري ولې روچت کړه ویل چانه پریوته ستا سکارو چې تا روچت کړه تا نه پریوته و ویل نه ویل نو تا ولې روچت ولا مخکې یو لاس داسې یو داسې تکړو سیستم نه یو سپای داسې لاس نیول یو داسې لاس نیول روان کړ چې بوتلو هغه زمونږ د معلم سره و قاضي ته پیش کړو د بټوره او چته کړو په حرم کې قاضي ویلي چې سبب ته لاس پرې کړ لاس پرې کړ مونږه معلم ویلي چې دا بس کیږي اوس یو وفد لاړو قاضي ته زم ور سره و چې جدا خو عالم دی د کوټي بلوچستان دی هغه لا لا لأي وجه اخذا دو ولی راغستا دا بټوا چې دده نه و دو ولی راغستا پرته به ول سبا ته لاس پرې کوم مون ور سره باسو کو ول خدمه بل کارو کوي دغه د خپل علاقې او یا کسرا ولی او په قران د لاس کې دي چې د په وطن کې مغل نه ده او غلای چره نه ده کړي نو اله پردم کې لاس ته پرې کوم اوس ما کې ویلې چې زب څنګه قسم کوم زه خود د وطن نه ما چې د وطن کې غلا کړی دا کنده کړ مالکه کوټي والا ورته یا کس برابر او یا کس د کوټي بلوچستان او د لورلای وغیرہ وغیرہ دا برابر کړ او لاړه یا کس له قاضي قسم ورکو چې د په وطن کې مغل نه ده دا مولا ده ویل زيو سي بوزي قانون دی ته وي دلته پردې کور وان کا پردې اوس تاسو راشي وګورئ دلته په هسپتال کې یو الګ پروت دی په کراچۍ بم دماکه کې ټوله سرمن لري شوی دا ټوله سرمن 50-60 هزار روپۍ په کوټي کراچۍ خلکو لګولې اوس دلته راوسته دي او خلک ولا چندي کوي او ډاکټران دغه پلاستیک سرجری کوي نو بیګای ماته وي چې کومه کمره کې پروت دی کمرې والا تی فیس غواړي او هغه سره پیسې نشته ستا د ملک د همدردیم دا حال دی چې په بمو لګي نو ډاکټر بنځدې نه ورځي چې تاسو پورې د فیس نه ورکړي او کمره کې چې پروتي الا بتیوزي چې فیس داخل کې ستا د ملک د همدردیم دا حال کور به مرام شي بچي به مړ شي سړی به ونی شي په کلونو به ارباب سکندر دلته گورنر د دې صوبې اچ چا وجلې ده غترنن ژوندې ده په جیل کې ده اندازه کوي دا ستا د ملک نظام ده ستا د ملک قانون ده انګريز چې تعالی کوم قانون جوړ کړی دی
هغه دا نه دی چې ته په ښه ورځ وګورې، یو دیواني کیس وګوره، په کلونو به د کور روان شي، ښځه به هم وله خرڅوي، هله به د وکیلانو د عدالتونو فیس پوره کوي. دا ستا د ملک قانون دی. تر ننه پورې مونږ څه کوو؟ مونږ وایو اسلام په خطره کې دی، د جمعې چوټي بند شوه، اسلام په خطره کې دی، د جمعې چوټي بند شوه. د جمعې چوټي خو د ډمتوب چوټي وه، وکه نه وه. د جمعې په شپه به تاسو د سپینګیري ووایئ ټول خلکو به تازه اودس د ماسخوتن وکړو چې د جمعې شپه ده چې په اودس کې ویده شم. نن د جمعې شپه ستا د کنجرتوب او د ډمتوب شپه وي، ټوله شپه پې دا قوم وي سیارونه چلی، ټوله شپه پې پکې بلو پرنټونه چلیږي. د ورځې وګوره چې ودونه یې بېګا یو غریب سړی راغی، مزدور دی دلته بار په دې سړک، څه وکړم؟ د زوی واده مې را جوړ کړی دی، ښځه مې راته وایي چې خلک به څه وایي چې روټۍ پې ورنه کړي. مال دا ښځه دی په دغه زوی بوره شه، په دغه زوی بوره شه او سر ته یې کښېږده. زه څه وکړم؟ زما خو په ځان وس دی. څوک دی ووایي تېر اتوار په ورځ زما د لور نکاح و، راشئ زما مالک کې تپوس وکړئ. په 50 منټ کې مې رخصت کړې ده، 50 منټ کې زما 10 منټه د پاسه په 3 مال راشد 4-5 سړي او 4-5 ښځې، او که نور هم کلک کړی و نو بلکل به دې دا مغزغه در باندې وشي. بس په خپله مې نکاح وتړلو، څنګه چې رسول الله د بیبي فاطمې نکاح تړلی و. نکاح مې وتړلو، ټیک په 4 بجې م رخصت کړ. ځئ دلته که د لور واده ملیان کارډونه چاپ کي، د میردین جماعت شکورونه کارډونه آئیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کرے. دستا ملک دے، دستا وطن دے. وہ یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائے، یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائے، کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. خدای دا قوم کم خوالار شي، بادشاہان په بادشاہی کې ټګان دي او درویشان په درویشۍ کې ټګان دي. زه کم خواوس سبق کې دی یو شی دی بڑے ژوندی ورته وایي فلانی مړ دی ته لا نړې نه زه لا نړ بیا به څه کېږي؟ خو زما مړي ته به نه راځي که نه. تاسو په ایمان ووایئ چې دا خلک وبې بخي، دا خلک چې د چا مړي ته لاړ شي په مړي لعنت ورېږي، ځکه چې دا ټول پلیت دي که نه. هلته د بلو پرنټونه کتلي د شپې، هلته ګډ شوی د شپې، هلته غلا کړي، هلته ډاکه کړي. دا زما مرګ له راشي واورئ. مسله دا ده چې مسلمان خښېږي بېدینه سړی بیا په قبر نه ودرېږي، ځکه چې د مسلمان خښېدو په ټایم کې په هغه رحمت ورېږي، او چې بېدینه سړی هلته ولاړي په هغه رحمت بند شي. روغن بادام سر نه خشکي لرې کوي، چې قضا راشي ته پې بوتلونه په سر ور واړوه، هغه خشکي نوره زیاتوي. تاسو خیال راغی؟ تاسو وګورئ یو سابندي بیماری ده. زه خو د دوایانو دکان کې ناست یم که نه، قسمه قسم خلک راځي. سړی راشي دا چل به کوي، ستن من ورته ووایي رک یو ساعت دغه شي، چې یو ګنټه تېره شي بیا ټوله شپه مې بېګا نهاره تېره کړې، ټوله شپه مې بېګا ناسته تېره کړې. ډېر دې ښه کړې، خدای ته دې شپه په ناسته تېره کړې ده. یو ته مې بله ورځ ویل خدای ته دې چېرته شپه تېره کړې؟ ویل نه خدای ته نه څه غواړې، ساه مې خرابه ده. شکر دی کوي داسې که نه کوي؟ زنکدن شروع شي، زوی د پلار غیږ کې پروت وي، زوی د پلار په غیږ کې پروت وي، روح لاړ شي، د قضا علاج په مور او په پلار نشي. د پلار غیږ کې پروت وي، پلار یې را بچ کولی نشي، هېڅ نه. معامله ټوله د هغه ده، کار ټول د هغه دی. موږ نه خفه دی، د ښې ورځې مخې را باندې بند کړی دی، ځکه چې مونږ کې دا ایمان نشته کوم ایمان چې په سلیمان علیه السلام کې. دا ایمان چې بلقیس بادشاہ ته وایي چې واتونی مسلمین، راشه مسلمانه شه، ډایرک ورته. تاسو په ایمان ووایئ چې د دې جواب دی علماو کې بې نظیره ښځه وه که نه وه؟
په دې ټول ملک کې چا ورته دا ویلي چې ته د کوره ولې بار راوتې؟ چا ورته ویلي؟ تر مونږه پورې مونږ ته وینا په کار وکړه. مونږ دا جرأت نه دی کړی چې د خپل ملک یو ښځې ته ووایو چې د خدای قطعي حکم دی چې قرنا فی بیوتکن، ښځې دې په کور کې کینی، ته ولې بار راوتې او د ملک وزیر اعظم یې؟ چا دا جرأت کولی شو؟ تر مونږه پورې مونږ به څه وي؟ مونږ بې نظیرې ته اسلام پیش کړی دی. چا ته دی پیش کړی؟ بې نظیرې ته مسودن پیش کړی ده د اسلام. رونو تاسو دا غریبان چې ته پیش کړی ده، پیش کړی ده. ته په ایمان یې وایه چې کومه بیزو په ګډېدو اموخته دا ګوري چې دا سړی زما مالک دی او که پردی دی، خو چې ډولکی اوري ورته ګډي. یو ماشکي و ډولکي ته به ګډېده. د عوامو ته چې زه ګورم که نه سم کار ورسره کي، سم. خدای چا سره ظلم نه کوي، خدای په چا ظالم نه دی، په هر چا رحمان الرحیم دی. خو څه چې کوې تا سره ډولکي ته به ګډېده. زامنو ورته ویل بیا که ډولکي ته ګډ شو وجنو دی. ویل بچیا نه ګډېږم، توبه مې ده. د ولي په غاړه ناست دی او مشک ډکوي. د ډولکي اواز یې اورېدلی دی. چې اواز یې اورېدلی دی نو د ځان سره وایي چې نه ګډېږم درته، زه زامنو منې کړی یم. او باج بیا ډولکي اواز نه ګډېږم که نه، زه زامنو منې کړی یم. په دې کې د ډولکي کې که خیال کوي یو مست غوندې تار شروع کي، بنګړې والا چې هغه بنګړې تار یې پکې شروع کړو نو مشک یې په ځمکه راوویشتو. مړه نو د چا پلار خو به دې ته ټینګ شي او په ګډېدو شوی. مونږ د هغه ماشکي رونه یو. کوم لیډر صاحب چې راپاسي غریبانو رونو زه به ستاسو د ډوډۍ بدله یم، پرېږدم نه. لکه دلته هغه ورځ چې ناست ورته نری تکبیر اواز یې پکې وکړو، دغسې نری تکبیر او غټ تکبیر چغې ووایي په ډبې نه دي. دې کوم خوا لاړو؟ دې خوا وګورئ. د خدای بندګان د چا چې واده ښځې او نر هلکان او ځوانان او زاړه په ډولۍ کې جنج کې ورسره په لارو کې ناست دي یا پیاده روان. الا الا د جوړکې دی او دوپړی دی او ښځې دي او لاسونه دي. چې شپه شي خوشحالي د چا شروع شي او خړه سنبی کور ته څوک لاړ شي. درې نه راتلم په لارۍ کې ناست وم نو په متنو کې لارۍ ودروله، سړي ورسره و، تماشای بوتلې وه ډمه وه ورسره. نو ډریور ته وایي چې دا مخکې سیټ اوزګار کړه زنانه کیني پکې، اوس مخکې زه ناست وم. نو ډریور ما ته داسې وکته چې ما ته یې وکته، ما ورته داسې وکته. هغې ورته وروسته یې کېنوه که نه؟ ویل زنانه ده مخکې کېنوئ که نه؟ ما ورته کېنوه. پوه شو چې رانږدې شو، زه یې وپېژندم چې وروسته یې کېنوله. نو دا سړي ورسره څومره چې د هلکان راغلي نو اډم یې ته ویل لاړې په مخه دی ښه دې خړک ونه روان شو. شرمېدلو د خدای د قهر په لپېټ کې راغلو. څه کوئ؟ کله به د سړي زامن هم شئ، کله به انسانان هم شئ. خوټ کېدلې وریجې در باندې خوړلي دي نو ټوله ورځ یې ګډ کړي. خدای ته وګورئ، د خدای قهر نه ویریږئ که ظالم بچو تباه کېږئ. د خدای قسم چې تباه کېږئ. که ته یې دنیا کې به دا وشي چې زه به مړ شم، مرګ نه بعد الله دې امان راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته به چې راننوتو دا الفاظ به وي: اعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. خدای زه په تا پناه غواړم د قبر د عذاب نه. هلته چې کوم تکلیف دی الله دې ته مسلمان وساتي. تباه به شئ، مرګ به شئ، ورکېږئ. اوس زما د اواز که غټو سنډاګانو ته نه رسي نو د غریبانو ته خو رسي. تاسو خو څه زړیتوب ځان کې پیدا کوئ. نو زما عزیزانو، سلیمان علیه السلام خط او د بلقیس مشوره او د جرنیلانو رایې چې جنگ کو او د بلقیس عقل ته ګوره او فهم ته ګوره، تا به بیا شي. عزیزانو، سو جمعونه د حضرت سلیمان علیه السلام بیان ستاسو په مخ کې را روان دی. مانا وختي دې ځای کې لمونځ به کوي. تپوس وکړو چې د